حضرت زما به چې کوم نن پوښتنې وي نو دا د اولس پوښتنې دي او د اولس د ترجمانې د پاره مونږ راغلی یو د مناظري چې نن کوم حالات دي او خو د مونږه تقریبا د هر چا نه پټ نه دي هر چا تخکار دي د علي رضی الله په دور کې د حضرت ابن عباس رضی الله سره چې کوم د خوارجو کوم مناظره کړې و پاغه کې تقریبا 300 کم او بیش کسان چې کوم د راه راست طرف ته راغلیو نن چې کوم مناظره کیږي تاسو چا سره مناظره کوي آیا هغه خلکو یا تاسو دغه موقف تسلیم کړی دی کنه او یا چې کوم دغه مناظرین عوامو ته فائدہ شوی د کنه ختمي فیصله کنه نقصان پیدا شوی دی فساد پیدا شوی دی یو خبره غوښته تاسو ته وکم چې یو د مناظرو زموږ نه مخکې تصور چې هغه کې تاسو د سوال جواب ته ضرور سترا شم یو مونږ چې کله مناظره میدان ته نو راغلي د دینه مخکې د مناظرو تصور چې یو بل پسې به ټوپک کې وړل ډانګي به وړل ولسونه قومونه وروتل د باړه کې تاسو ګوري تر اوسه پورې د خلکو کورونه وران دي کورونه سیزل شوی دي قتلونه پکې شوی د ټوله قصې پکې راغلي دي الحمدلله 2009 نظر مناظره میدان ته راغلی ما زمونږ مناظرو کې تر اوسه پورې کورونه نه دي سوځول شوي ډزې پکې نه دي شوي په ډانګو یو بل نه دي وهلی شوي قومونه نه دي راوتي چې خپلو کې جنګونه وکړي زمونږ د مناظرې اصول دا وي چې کله مناظره جوړه شي د هغه طرف نه 2 نمایندګان علما راشي 2 زمونږ طرف نه لاړ شي هغه خپلو کې کینی شرایط ته کې په شرایطو کې یو شرط دا هم وي چې د دواړه طرف نه به علما صرف راځي سلور 15 یا 3 عوام الناس ته اجازه نه خلک بر کیمرې په سترګ باندې د ویډیو په موبایل د سکرین په سترګ باندې په سکرین باندې د مناظرې به ګوري نو ښکاره خبر د کله سلور 15 علما کینی خپلو کې علمي باس کې د خو عبادت د دې کې فساد نه جوړيږي د تاسو د زمنن تاسو د سوال نه مخ کې زمن کې واقع وایم مونږ یو علاقه تلو مناظرات نو بند 4 دیوالۍ کې و مناظره هغه علاقه ډي سي پي صاحب خبر شو 4 غنټې زموږ مناظره شو پولیس راولېګل مناظره چې ختم شو به ورسره مونږ لاړو ما ته ډي سي پي صاحب له تاسو د چا نه اجازه تغسته جی ما ورته غپ نور سوال ما ته ډي سي پي صاحب مونږ در سره تعاون کړ زموږ شکریا ادا جی نو ما ته ول څنګه تعاون دی کړل دي ما ته تعاون مې دا کړ دی علاقه کې جګړه جوړه شو په یو مثلا د خو عوام دی ول به وجلې بالکل قومونه بجنګې دي کلی بجنګې دي نو په زیاده دی چې مونږ خبر شو مونږ دواړه طرف نه علماء او یو بل سره رابطه وکړه خپل کې په یو بن 4 دیوالۍ کې کیناستو علمي مسله حل هم کړله جی ما ورته کې په یو 4 دیوالۍ کې ډمه ډمانی کېږي قانون ته صورت امن ته خطر نه وي نو تاسو سره قانون شته چې د امن کې جی ولدا نو ما ته ما خو علمي بحث کوو 4 دیوالۍ کې دنه امن ته خطر نه واسه نقصان نو بیا استاسه جوړیږي چې ما منه کې نو ما ته است خبره غو سید ک نور مناظره کوي راځي تڼي د جمعات کې وکي نو هغه سپیشل برانچ ولک ور سره ولاړو ورته نجی د بډی سي نه اجازه تخلی دا وکي دا وکي ورته نه دیګری اجازه خبره ده خو علمي خبره ده ودی کې نو زموږ مناظرو کې الحمدلله هغه پیزا مونږ ختمه کړی د جنگ جګړو زموږ مناظرو کې دا شینشتره یو خدا ذهن کې کېږي دا فساد پیزا مونږ نه مخ کې زموږ وخت کې نشته الحمدلله دویمه دا ده چې مناظرو کې تاسو ول چې چادر سره منلې ده یا صدا ده نو ځکه خبره وګده کوم ډیر به وګده شو زه ډیره مختصر کوم خلاصه به وایم د ابراهیم علیه السلام مناظره شوې د نمرود سره قران مجید ذکر کړی ده د ابراهیم علیه السلام مناظره شوې د خپل بت پرست قوم سره و مسباره کې قران مجید کې ذکر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره د نجران د عیسایانو سره شوې ده سوره ال عمران شان نزول کې تفصیلی روایت علماء نقل کړي دي یا دغه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مناظره شوې دي زموږ د اکابر علماء دیوبند حجت الاسلام مولا قاسم نانوتری رحم الله مناظره شوې دي مولا منظور بن نعمانی رحم الله تفصیلی مناظره شوې د دیوبند مناظرو پر ریکارډ باندې تماته خو نبی اسلام نجران د عیسانو سره مناظره کړې ده او نه د قبول کړي نبی اسلام ورته مباهله دعوت ورکړه ده ابراهیم علیه السلام مناظره کړې دي 2 مناظره قران نقل کړي دي غوي نه دي منلي نو په تاریخ کې ته خو د شي چې چا منلي خو د اعتراض به په ما وکا کله مخالف نه منل فساد وي نعوذ بالله به موږ ابراهیم علیه السلام فساد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله فساد کړو دې زمونږ اکابر او زمونږ د اسلافو فساد کړو نعوذ بالله یو خدا خبره غلطه ده دویم نمبر زمونږ د مناظرو د وجنه مخالفینو کې دغه ډیر خلک دي چې په ریکارډ باندې خو د شمه چغوي توبه وستله ما یو مناظره چې وکړه صوابي کې 2015 کې د پنځبریانو سره په ریکارډ دغه تاریخي مناظره و زه یو کس عمرې ته وختم سعودي عرب ته جده کیو د دې کور ولا لوی ډاکټر و د په خپل هم سرکاري لوی دغه باندې ولته د اسلام آباد کې اوسېږي پښتانه دي اصل د وټاوا دغه طرفونو دلته چرته زګونو زه عمرې ته وختم بیا عمره چې موږ لږه کور ته بوتلم ما ته ولته خبرې ما ولې راوستې نکه ډېر لوی عالم تر شوی دی وبندې په خپل ډېر سیوای صاحب سره تعلق ساتو
ما ته ویل زما پلار عالم دی او دا دومره پرهیزګار خلک یقین وکړه دی کور والا به الته سرکاري جاب پرې خو د نوکری پرې خو د پسوجي هغه ورته ویل چې ته به دا کم حجاب چې دی دا بنا چې دی په ټولو نوکری پرې خو دا یعنی ډېر پرهیزګار خلک ما ته ویل پلارم پنځ پرې شوی او ډېر لوی ټینشن جوړ کور کې ولستاغه مناظره سره د توبه وستله ماشاءالله په دې کال به دومره ته خدای د مشهور علما سره په دغه نمونه مناسب نه کړم په دې راځي په دغه باندې 15 لکه پال ورځ لري جی دا پنځبیرانو د زما په هغه مناظره سره توبه وستله دومره ډېر خلکو په عوام الناس کې چې دا په شک شوی غریبان زموږ مناظرو سره دیو ته استقامت ملاو شو په دا ورسره ګروډ یو ځکه هغه ورځ کې ما بیان وک نو یو کدا ابتدایي کالونو یو کس سلور 15 کسانو ګیره خرولې ما خو ته راغله ما ته یې مفتی سم مجي وای دا زموږ مذهب خو بیخي مغلوبه شوی او ما خو ډېر په شک کې شو د کناري ته تا ډېر غالب کو کنه وسو مورتل دا دی غالب خو بس سقراط لنه نو دغه ست حالات رسیدلی او کزتا ته ابتدایي حالات و ځکه کله د ملګرو ته ځکه کارګزاري کوم شاید چې شپږه جلد کتاب راشي په د موضوع باندې صحیح حالات دغه سیو زما ولنې کال د پراغت د غیر مقلدو به یوزي کې کتابونه به ګرځول چرته به جنازه وشوه نو پابه سره ول جنازه غلط رسته سو علماء دې موږ سره بحث وکي پدې بټخیل کې سو علاقه ز خوده شمه کې دا قصه شوی و نو زموږ علماء غریبان باغوي خدا میدان نو بس خاموش بشو قسم نه ماته و مناس ویلا سو علاقه د زلال ول مونږ ورته به ویل چې چلو دا خو به بیا وکړو دا نه د شوی خدا چې کوم خخ کړی دی 500 پته کله دې سره بس کو چې دا جنازه غلطی دي د خلکو دغه عمر تجاوز کړو نن الحمدلله د جرأت نشي کولای خپل کور کې دا چیرې جوړ کی خپل خلکو ته استقامت ملاو شو امن راغی تا مخ کې کتل چې د جمعات د هر لوډ سپیکر نه چیلنج بازی و نن الحمدلله چیلنج بازی نشته د زموږ مناظرو برکتو نو بس دغه موږ نور بسو کو دي بالکل حضرت زستا خبري سره اتفاق کوم